که ته دا ضمانت نه اخلې او زما ضمانت نه اخلې نور کسان به درله درکړم خپل یاران به درله درکړم شاګردان به درله درکړم لیکوالان به درله درکړم عالمان به درله درکړم استادان به درله درکړم مینان به درله درکړم په مار سړی مین دی زه په هر سړي مین یم بس ته غږ کوه جانانه چې دغه شانتې واړه ماشومان چې د پښتو دپاره کار کوي مور راپسې ګرځي چې د کوره چېرته وځمه ما به درته نه وي چې په ما پسې کا به ګرځي بیا دغه شانتې پلاران دې ډېر شي څنګه چې دوی تربیت کوي څنګه چې دوی ته دغه شعر زده کوي څنګه چې دغې سره محنت کوي قدرمنو کتونکو زما سره وړوکې سالار ملاو شو یو واده پروګرام له راغلي وو موږ ویل چې مختصر څو شعرونه څو خبرې دې تاسو ته په دغې منونۍ خوله باندې کیدو وخت هم نه ضایع کوم راځو د سالار طرف ته سالار څنګه یې ښی خیم تاسو څنګه ټیک ټاک د کوم ځای سره تعلق ساتي مکان باغ سره ښه دلته د سوات مکان باغ سره څومره عمر دی زما 10 کاله 10 کاله عمر دی شعرونه وې تاسو په یوسف جان هم تاسو نه تقریبا ویډیو کړی و که نه او جی ښه نو شعرونه درته څوک زده کوي زما پلار ستاسو پلار په خپله شاعر دی نه جی ښه او بس د یو چا بل چا شعرونه ته وایي او جی ښه نو ستاسو په خپله هم شاعري خوښه ده او جی شوق هم ورسره دی جی بالکل ښه ټیک ټاک کې هم څونه لایک فالوور دي زما ډېر دي ښه یاد درته نه دي لکه سویم کلاس کې 4th کې شاعرانو کې دې څوک خوښ دی دانش صاحب او کومه شاعري درته ډېره ښکلې لګي دا هو یو اوږد نظم دی هغه ډېر ښکلی راته ووایه درځي درله جی ښه راته ووایه ارشاد کې ای قسم مې په خدای وي نن دې اخلم بس قیمت دې راته وایه که دولت وي که منت وي که څه مینه محبت وي که څه پوهه مهارت وي صداقت وي شرافت وي قابلیت وي اهلیت وي یا به بله پیمانه وي کوم چې ستا سره درسره وي زه په هر معیار پورې یم بس په تله کې مې ځایږه باور دې په ما نه وي ازموینې زما وکړه امتحان زما نه واخله که کامیاب شوم نو زما شي که ناکام شوم نو بله مقرره کړه زه انسان یم څه کمې به راپکېږي زه به خپل کمې پوره کړم ځان به هر څه ته جوګه کړم بیا به بېرته تا ته راشم بیا زما امتحان واخله که کامیاب شوم نو زما شي که ناکام شوم نو بله مقرره کړه ته لږ انتظار وکړه او په ما اعتبار وکړه که په ما دې اعتبار نه وي او رښتیا دې اعتبار نه وي ضمانت زما نه واخله هر صورت زما نه واخله ضمانت په دله درکړم هر صورت په دله درکړم زه په خپله ضمانت یم څو ځله ضمانت یم که ته دا ضمانت نه اخلې او زما ضمانت نه اخلې نور کسان به درله درکړم خپل یاران به درله درکړم شاګردان به درله درکړم لیکوالان به درله درکړم عالمان به درله درکړم استادان به درله درکړم مینان به درله درکړم په مار سړی مین دی زه په هر سړي مین یم بس ته غږ کوه جانانه هر سړی مې ذموار دی هر سړی درته تیار دی بس د دې نه به غلار شو د قیسې نه به غلار شو ضمانت نه به غلار شو د مینت نه به غلار شو چې پته شوه نو ونه شوه لا زما نه پوره نه شوه دا توتن زما نه پاتې ستا صفان زما نه پاتې ډماران زما نه پاتې خماران زما نه پاتې زور ده الله دې مل چې دغه ټوله دنیا ستا شوه زه به مخه دې رڼا شه خو جانانه بیا هم ژوند دی خدای دې نه کړي خدای دې نه کړي که دې ټولې دنیا پرېښوي دې تمامې دنیا پرېښوي دې بدنامې دنیا پرېښوي بیا ته غږ شه زه به غوږ یم بیا به بېرته تال راشم بیا زما امتحان واخله که کامیاب شوم نو زما شه که ناکام شوم نو بله مقرره کړه دا راته ووایه چې دا دې څونه وخت کې زده کړی دی دا 3 میاشتې زړه به دې نه تورېدو چې دا زه زده کوم او بیا رانه هېرېږي او بیا رانه هېرېږي که نه نه هېرېدو خو به نه ښه ګرانه یې که نه نو څنګه که درته کله کله درته پاپا کارېږي چې ته یې نه وې هغه وایي شابه که نه شابه نه کار شوی خو چېرته هم نه مور درته ډېره ګران ده که پلار نه ډېره درته کم یو ګران دی دا خو مخامخ ولاړ دی خو د هغه ولې درته ډېر ګران دی دې ګرځوي ځان سره مینه درسره کوي مړه سړي ته خو مور د پلار نه ډېره ګرانه وي که نه ښه نور د چا شعرونه درځي مور باره کې لکه خیال هم کېږي تاسو یو غزل ویلي هغه راته ووایئ نو بس بیا به د پروګرام اختتام به کوو مور راپسې ګرځي چې د کوره چېرته وځمه ما به درته نه وي چې په ما پسې کا به ګرځي ډېر ښکلی قدرمنو کتونکو دغه ورکوټی سالار و چې تاسو ته د دانش صاحب یو غزل کېښودو خو سالار په دغه خیله او په دغه تمه ورسره دغه یو څو خبرې وکړلې چې دغه شانتې واړه ماشومان چې د پښتو دپاره کار کوي او د پښتو ژبې له کار کوي نو بیا دغه شانتې پلاران دې ډېر شي څنګه چې دوی تربیت کوي څنګه چې دوی ته دغه شعر زده کوي څنګه چې دغې سره محنت کوي لکه په 3 نیمې میاشتو کې چې ته یو غزل زده
کې او په هغې باندې بار بار ریاسل کې نو د دوی عظمت ته سلام د دوی زړه ته سلام د دوی همت ته سلام ډېره زیاته مننه کومه خوشحاله اوسئ او دغه پښتو ژبې له دغه موږ له ډېر څه راکړي دي نو دې له به کار کوو ښه انشاءالله او چې دا خو 3 میاشتې دي چې 3 کال هم په یو غزل کې لګي نو زړه به نه ماتې ښه پښتنو نه مطمئنه خوشحاله د خپلو پښتنو نه او ډېر ښه څه پیغام به ورکوې لکه مطلب د ټیک ټاک لایک فالوور چې کوم دی هغې نه تاسو لایو راځئ راتلو به اوس یو بند کړی لایو ښه ولې یې بند کړی افسر افغان صاحب یو خبره هم کړې صحیح صحیح ډېره سمه ده بس دغه د خپلو مشرانو په قدم باندې چې قدم کېږي نو بیا به رنګ روغاني او چېرته به هم پاتې نه راځي خوشحاله اوسئ په دغه هیلو په دغه تمه چې روغ جوړ به وئ او د صحت په کالو کې به وئ